سلطانه مونږ چمتو یو. چیرته ځئ؟ د ایت میدان ته. دا ځل د جګړې رهبري ما په غاړه اخیستې ده. نه کېږي، امکان نه لري. دا په دې معنا ده چې د مرګ خواته ځئ. زه درته د دې اجازه نه درکوم. سلطانه هیله کوم مه ځئ، تاسو به ووژني. ژړا کول دې بس کا. زه نه غواړم تا په داسې حالت کې پرېږدم، پوه شوې؟ که تا لږم زه پېژندلی اوسېږم نو په دې پوهېږې چې هېڅکله د خپلې خبرې نه اوړم او هېڅکله د بېغیرته انسان غوندې یوازې دلته نه کښېنم. ګوره ښار سوځي. مخکې له دې نه چې ښار وسوځي او ټولو خاورو سره خاوره شي، دا زما دنده ده چې دې حالت ته د پای ټکی کېږدم. زه ډېر ښه پوهېږم چې څه وکړم. سلطانه سلطانه ته به وایې چې اسمان سوری شوی اوسي. وګورئ باران وریږي. وګورئ رحمت وریږي، رحمت د الله دا رحمت به ټول اور بړ کړي. وخت مه ضایع کوئ. سر لښکره موږ بېرته خپلې ماڼۍ خواته ګرځو. بېرته باران وریږي، باران وریږي. سلطانه وګورئ څومره ښایسته وریږي. زه ورسره ډېره مینه لرم. دا باران کولی شي چې ټول اور مړ کړي. اسمه وګوره خپلې هیلې ته ورسېدې. زه هېڅ چېرته نه ځم. اوس نو پنځم استن. داسې هېڅ هم نه لري چې وشي کولی زموږ سلطان پرې وګواښي. البته چې همداسې ده. خو ته خوشحاله نه ښکاري. دا چې ته راته ژوندی اوسې همدا راته بسنه کوي. ډېره بښنه غواړم. دومره خوشحاله وم چې هېڅ په ځان پوه نه شوم چې څه کوم. اندېښنه مه کوه، ما د له دې عجیبو غریبو کارونو سره عادت کړی. همدا چې ودې ویل میدان ته ځم ډېره وویرېدم. د دې لپاره چې خلکو ته مو او ښار ته مو تاوان ونه رسېږي. لږ پاتې و چې د مرګ خواته. ارامه اوسه، هر څه تېر شو. زما دا خبرې هېڅ نه خوښېږي. زما په ځای چې هر څوک وایي دا کار یې کوم. نه نه یې کوم. ښه سمه ده، دا دې غلی شوم سلطانه. ماشومان او نور خدای خبر چې د باران په اورېدلو به څونه خوشحاله شوي وي سلطانه. اوس نو هغوی باید ژر بېرته راشي، همداسې ده که نه؟ البته چې بېرته به راځي. باران چې اورېږي اور ګلوي، هر څه بېرته ښه کېږي. هر څه به سم شي. باران خدا اور ګلوي، خو کوم اور چې زما په زړه کې لګېدلی د هغې لپاره باید زه یو کار ترسره کړم.